ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د علماو شورا په خپلې نوبتي ناسته کې د خپلو اونیزو فعالیتونو راپور له ارزونې وروسته ثبت کړ. د دې شورا مسؤلین وایي چې په تیرو شپږو ورځو کې په دیني، کلتوري، حقوقي، ټولنیزو او سرنیزو برخو کې 63 مهم فعالیتونه ثبت شوي دي. د بلخ د علماو شورا د رئیس شیخ حیات الله حلیم په مشرۍ د یوې ناستې په ترڅ کې د دغې شورا د وروستۍ اونۍ لاسته راوړنې وڅېړل شوې. دغه فعالیتونه چې د 1440 کال د ربیع الاول له 20 څخه د ربیع الثاني تر 3 پورې ترسره شوي وو، د دې شورا د پراخو فعالیتونو څرګندونه کوي. د بلخ د علماو شورا د اطلاعاتو او نشراتو دفتر د راپور له مخې د شریعت پر بنسټ د کورنیو شخړو حل فصل، د ولس شکایتونو ته رسیدنه، د زده کړې او روغتیايي بنسټونو څارنه، د اصل فقهي پر بنسټ مستند فتواوې صادرول او همدارنګه د دیني پوهاوي د لوړولو لپاره په رسنیزو پروګرامونو کې ګډون په تیره یوه اونۍ کې د دې شورا له مهمو فعالیتونو څخه ګڼل شوي دي. همدارنګه په امنیتي، تقویتي او مشورتي کمیټو کې ګډون او د ملت او اسلامي نظام ترمنځ د اړیکو د ټینګښت هڅې هم د دې راپور نورې برخې یادې شوي دي. په پای کې د بلخ د علماو شورا مشرتابه د دې ادارې د غړو له هڅو مننه وکړه او یاد فعالیتونه د دین او ټولنې د خدمت په برخه کې اغیزمن وبلل او هیله یې وښوده چې په راتلونکي کې به دا ډول فعالیتونه په لا زیات قوت سره دوام ومومي. د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په زادیان کلي کې د 80 تنو ورزشکارانو په ګډون د کورش یا پهلوانۍ سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ چې د کورش فدراسیون له لورې د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ پیل شوې وې، یوه شپه یې دوام وکړ او د غوره ورزشکارانو په معرفۍ سره پای ته ورسېدې. د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د کورش سیالۍ د بیلابیلو سیمو د لسګونو ورزشکارانو په ګډون د همدې ولسوالۍ د زادیان په کلي کې ترسره شوې. دغه پروګرام د کورش فدراسیون د استازولۍ په نوښت او د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ جوړ شوی و او پکې شاوخوا 80 تنو ورزشکارانو په بیلابیلو وزنونو کې له یو بل سره د پهلوانۍ ډګر ته ووتل. د دغه سیالیو پر مهال پهلوانانو په پوره لیوالتیا سره د ځایي لیدونکو په تشویق خپل هنرونه او وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړې چې په پای کې 60 تنه ورزشکارانو د خپلو سیالانو په ماتولو سره لومړي مقامونه ترلاسه کړل او د 60 نورو ورزشکارانو ترمنځ لوبه په مساوي توګه پای ته ورسېدله. د سیالیو مسؤلین وایي چې د دې ډول لوبو په لار اچولو څخه موخه د سیمه ییزو او دودیزو لوبو ژوندي ساتل، د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي فضا رامنځته کول او ورزش ته د ځوانانو هڅول دي. د یادو سیالیو په پای کې د مسؤلینو لخوا غوره ورزشکارانو ته ډالۍ ورکړل شوې او د هغوی له هڅو څخه ستاینه وشوه. د بلخ ولایت د غرختنې فدراسیون د مرکز ټیم وتوانید چې د چارکینټ ولسوالۍ د سیسنګ غره څوکې ته په بریالیتوب سره پورته شي. د یاد فدراسیون مسؤلین وایي چې د دې پروګرام موخه د ورزشکارانو د فزیکي ظرفیتونو لوړول او د ځوانانو ترمنځ د غرختنې د کلتور پراختیا ده. د روان لمریز کال د تلې یا میزان میاشتې په 15 نیټه د بلخ ولایت د غرختنې فدراسیون د مرکز د ټیم 15 تنه غرختونکي د دې فدراسیون د تخنیکي او مسلکي مرستیال په مشرۍ د سیسنګ غره ستونزمنه لاره ووهله او وتوانېدل چې د هغه غره څوکې ته پورته شي. دا پروګرام د بدني روزنې او سپورت ریاست او د بلخ د غرختنې فدراسیون په همکارۍ ترسره شوی و. سیسنګ غر چې 1900 متره لوړوالی لري، د بلخ ولایت له مرکز مزار شریف ښار څخه شاوخوا 20 کیلومتره لرې په چارکینټ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د بلخ ولایت د غرختنې فدراسیون رئیس او د افغانستان د غرختنې ملي فدراسیون د ولایتي چارو مرستیال مومن سروري په وینا د دې غرختنې اصلي موخه د ټیم د غړو فزیکي وړتیا او د بلخ ولایت په کچه د غرنیو سپورتونو کلتور پراختیا ده. د دې فدراسیون مسؤلین باور لري چې د غرختنې ورزش نه یوازې د روغتیا او فزیکي پیاوړتیا لپاره ګټور دی، بلکې کولی شي ځوانان د طبیعت د پیژندنې، د ډلهییز یووالي او د بدني مقاومت روحیه اخیستلو ته هم وهڅوي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.